په د دنیا په کائناتو کې عظیم ظلم چې کوم شوی دی چې زویم چې د اسمان او ځمکه که جړل نو دی به جړلی هغه حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی شهادت شوی دی او بیا څومره ظلم شهادت نه پس سر یې ترې پرې کړ او سر یې یوړ عبیدالله ابن زیاد له ظالم له چې کوم د کوفې گورنر دی هغه له سر یې یوړ او کاسه کې ورته سر پیش کړه داسې الله دا کمې ګوتې دي چې د رسول الله مبارک نوسې له ورځي کم نوسې حضور پاک مبارک چې په مانځه پروت و دا دواړه به رالل په ملا به ورسواره شو رسول الله مبارک به هغې پورې د سجدې نه سر نه اوچته چې دا به کوشه وي نو پرېږدی ماشومان دي چې دا خوږ نه شي دا خفه نه شي داسې بچي او یو ځل په منبر باندې حضور پاک مبارک داسې تقریر کوي او دا دواړه ماشومان رامنډې وای حضرت حسن او حضرت حسین او تندکونه خوري یقین وکړه رسول الله مبارک ټینګ نه شو ورکوز شو تقریر یې بند که خطبه بند کړه ورکوز شو یو یې مروچت که غیږ کې بلم یو یې په دا یو روم کېښو او بل یې په دا بل رون باندې کېښود او مسکې شو څه وایي وی الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مال او ستاسو بچي دا غټ ازمایش دی ګوره دا دواړه مې ولیدل چې تندکونه یې خوړل نو ټینګ نه شم هر څه مې بند کړل اوچت مې کړل او په دا خپو یې کېنول او بیا رسول الله مبارک سو فرمایل الله اکبر پیغمبر علیه السلام بیا دغه وخت کې دعا کړې ده یا الله زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي ته ورسره مینه وکړه خدای زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي مینه وکړه او چې زما دې دواړو بچو سره څوک بغض کوي خدای ته ورسره بغض که برباد یې کړه څومره دعا یې ورته کړې رسول الله مبارک حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي یو ځل رسول الله مبارک حضرت حسین په اوږه حضرت حسن په اوږه کړی حسین یو صحابي وایي یو صحابي وی یا غلام اے لکا نعم المرکب ورکبتا وی په ډېره بهترینه سورلی د پاسه سورې سورلی دې څوک د رسول الله مبارک په کومه سورلی باندې ته سورې شهسواره په چا سورې په کومه سورلی په رسول الله مبارک رسول الله مبارک مسکی شو وی نعم الراکب هوا وی مرکب چې سورلی دا هم ډېره مزېداره ده خو شهسواره هم ډېر مزېدار دی څومره مینه او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي وی ماښام مونځ وکړه رسول الله مبارک نو د مانځه نه پسې ډېر اوږد اوږد نفلونه وکړل تیاره شوه کور ته روان شو زه ورپسې روان وم چې روان شو چا سره خبرې کولې دې کې ما ته شاته وکتل څوک یې مې حذیفه د الله رسوله تا خو چا سره خبرې کولې تا واورېدې ما خو واورېدې ما څوک ونه لیدل وی دا جبریل علیه السلام راغلی هغه سره مې خبرې کولې او ما ته یې څه ووایي ما ته یې د رب سلام راورسو لومبې ما ته د خپل رب سلام راورسو او بیا راته ووایي چې خوشحاله شه زیر قبول کا الله فرمایي چې فاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سرداره او الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه او حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سرداران وي جنت کې خو بعض علما لا دام وي وی جنت کې خو هر انسان ځوان دی دلته خو بوډا نشته د ټولو سرداران شو او بعضې وایي نه دنیا کې چې کم کسان په ځوانۍ کې مړه دي نو د هغې خلکو سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین څومره لوی خلک حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی حضور پاک مبارک یو ځل ما ته وفرمایل چې عایشې ورشه ما له خپل بچي راوله نو حضرت حسن او حسین مې ورته راوستل او کله به اوچت کړل نو کان یشمهما نو رسول الله مبارک به بویول به لیکن زما رونو هغې خشته وجودونو له ښکلې وجودونو له هم د بعضې ظالمانو لاسونه ور ورسېدل عبیدالله ابن زیاد ته په کاسه کې سر یې ښودی دی په کاسه کې او هغه سره یو چوکه ده دا پوزه ورته داسې وایي ځکه خلکو به حضرت حسین ډېر ښکلی دی خشته دی
پوز یې ولا داسې وایي دا څه حسن دی داسې طنز یې کو حضرت انس وایي ما چې لرې که دا چوکه د خدای ظالمه لرې که ته چې کومې شونډې وهې په دا چوکه زما د قسم د الله په ذاتي ما دا شونډې لیدلې چې رسول الله مبارک ښکل کړي دي په 10 محرم د کائناتو لوی بدامني او لوی ظلم چې شوی دی خاندان نبوت ته تیلې ورته کړی دی دیم وایي زه مسلمان ځان ته وایي چې زه مسلمان یم ته مسلمان یې ته به د قیامت پر د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګې ته ځان ته څنګه مسلمان وې ستا دغه ماشومانو بچو له د نبوت زنانو له د حیا او د پردې لاس څنګه ورته د هغې د قتل و قتال اړر څنګه کې هغه سزا عبیدالله ابن زیاد له خدای ورکړه مشکات کې راځي په هغه خدای نور مسلط کړل سرونه یې داسې ټوکړي ټوکړي کړل او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه پراته یو پکې دا عبیدالله ابن زیاد و د ظالم د یزید گورنر راوي وایي چې زه ورغلم جومات ته خلک وایي جاءت راله غوبلو مې چې دا څه یاد دی چې څه رالل وایي چې ورغلم نو یو مار و مار حیه ورته وایي په عربۍ کې او دا راله د عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې ورننوته او غیبه به شوه او بیا به راووته لا بړه وی بیا به راله په دې سرونو کې به دا مار ګرځېده او بیا به د دې عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې وردننه شو غیبه به شوه خلکو به چغې کړه جاءت دا دې راله وی ما یو ځل نه څو ځله ولیدله چې دا ماره به راتله او د دې سپیمو کې به ننوتېدله واپس به ترې وته بدل خدای نه پرېږدي ظلم خدای نه پرېږدي چې چا ظلم وکړو دا مه وایه چې ما نن وکړه دا نن تا ظلم وکړو تا به خدای پرېږدي چا هم چې ظلمونه کړي دي هغه خدای پرېښه نه دي هغه خدای تباه کړي دي چا چې د مسلمان امن تباه کړی دی امن او بدامني خوره کړې ده هغه خدای تباه کړی دی خدای غرق کړی دی خو ظالم له خدای وخت ورکوي خو زما وروڼو یوه خبره زه ستاسو مخکې کوم دا لوی حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي مشکات شریف کې روایت دی وی رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیده وی ډېر زیات سر مبارک یې ببر دی او خاورې دوړې پیلوتې دي او ډېر زیات پریشانه دی وی میں چې د الله رسول څنګه پریشان ہے په ټولو بیبیانو کې اخیري چې وفات شوی دا وفات شوی د الله رسول ولې دونه پریشان ہے څه چل شوی دی وی شهدت قتل الحسین عنفا وی اوس د حسین قتل نه رالم هغې ته حاضر وم دی پریشان او یو بله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی ما رسول الله مبارک په خوب کې ولیده لاس کې شیشه وه او پکې څه شی پروت و وینه وه پکې ما وی د الله رسوله دا څه دي دا لاس کې دې ښځو ډېر زیات پریشانه دی وی بچې د حسین وینه ده په دا شیشه کې ما سره دا دواړه هغه ورځې وې چې په کربلا کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی او دا پیغمبر مبارک پیشنګویي ورکړې وه احادیثو صحیحو کې ثابته ده چې رسول الله مبارک دا پیشنګویي ورکړې وي داسې به کېږي جړلې یو مقام کې وي داسې به زما بعضې خلک وي زما دا بچې به وجلې ظلم به کوي 10 تاریخ باندې په کربلا کې دا ظلم شوی د کائناتو لوی ظلم د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت یوازې دا نه حضرت عثمان هم شهید شوی دی حضرت عمر هم شهید شوی دی هغه سره هم ظلم شوی دی حضرت حسن هم شهید شوی دی هغه سره هم ظلم شوی دی حضرت علی په کوفه کې شهید شوی دی هغه سره هم ظلم شوی دی دا ټول د یهودیانو سازش و د هغې کوشش ده چې د مسلمانانو دا غونډ او د اجتماعیت او د طاقت ختم شي او دا ټوکړې ټوکړې شي زما وروڼو عاشورې ورځ بعضې خلک دې ورځ ته سپېره وایي دا ګورې غلطه خبره ده ښه د جمعې په ورځ چې څوک شهید شي هغه سړی بختور وي که جمعه سپېره وي سړی بختور عرفې په ورځ چې څوک شهید شو چا په چا ظلم وکړه نو ته به څه وایې چې دا ورځ سپېره وه او که به چې دا سړی بختور و سړی بختور نو د عاشورې په ورځ چې دوی شهیدان شو نو دا ورځ بختوره وه او دوی هم بختور وو چې شهادت وله خدای پاک په یو عظیم الشان ورځ باندې ورکړ په دې ورځ 10 پیغمبرانو ته خدای پاک خوشحالي ورکړي او دا ورځ به رسول الله مبارک روژه نیوله
د رمضان روجه چې نوې فرض بیا به دا روجه نیوله او چې بیا کله مدینه منورې ته رسول الله مبارک هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې بیا يهوديانو به دا روجه نیوله نو هغې نه تپوس وکړه تاسو دا روجه ولې نیسئ وی دا موسی علیہ السلام په دې ورځ روجه نیولې ده وی الله پاک په دې ورځ موسی علیہ السلام د فرعون نه او د هغه د ملګرو نه بچ کړ او د هغه دشمن د موسی علیہ السلام په مخ کې بحر قلزم کې غرق کړ نو موږ د هغې د شکرې د وجې دا روجې نیسو رسول الله مبارک وی او فرمایل نحنو احق بموسی منکم زمونږ خو زیات حق دی چې د موسی علیہ السلام تابعداري وکړو نو صحابه ورته ویل چې مخکې څنګه نیوله هم هغسې روجه جاري وساتئ